هغه یو سافټویر مې اپډیټ کړ ووایم ووایم ما وی سافټویر چې اپډیټ کړي نه دې مولا دله د بنیاد نه اپډیټ کړي دي توجه ته چې پیدا شوې اواز دې د پیشوکانو په شانتي اوه دا چل دې کو ته چې پیدا شوې خیره ده ته چې پیدا شوې تا چغې والې اواز دې د پیشوګانو په شانتي دې مولا دله په یو غوږ کې آزان وکړ په بل غوږ کې درله اقامت وکړ په ابتدا کې مې دله سافټویر اپډیټ کړی دی تا ته آزان مولا کړی دی اقامت درته مولا کړی دی اور کلمه درته مولا ویلي او نن چې ته مزو سره نکاح دله مولا تړلې ده څومره سور کې بار روزې بریتونه دې کونډه ورکړي دا خوشحاله خوشحاله په ځان پوهېږي نه چونکې د واده موضوع ده د خوشحالۍ موضوع ده د جړا موضوع نه د ویر به راته نه کوي جاړې به نه ښه د خوشحالۍ موضوع ده او دا چا چې ودونه نه دي کړي او دا دلته ناست دي او دا تشپاڼې کېږي او دا خوارې خولې نیولې دي ته وګوره د دې خلکو توجه غواړم توجه شته توجه شته توجه شته زړم کېږي واده ته د چا زړه کېږي د چا زړه کېږي یو وې ما کړ دي کېدی شي دویمې ته دې کېږي بل وې زما دوه دي ما یې کېدی شي درېیمې ته ښه دې زړه کېږي خو پرېږدي دې ورته نه بهرحال په نکاح کې حروف څلور دي څو دي زر زر وایه که نه څو دي څو دي زه هغه نیمه چې زه به بیان کوم تاسو به راته چپ ناست یې زه به ځانم خولې کوم خو تاسو نه به پوره خوله وباسم او په میدان کارزار کې وینې وښکلو ته م تیاروم انشاءالله بهرحال نکاح کې څو حروف دي نون کاف الف اور ها څو حروف دي په نکاح کې حروف څلور دي آسماني کتابونه څلور دي مقرب فرشتې څلور دي مسلکونه شافعي مالکي حنبلي حنفي څلور دي د تصوف په طریقت سلسله قادریه چشتیه سهروردیه نقشبندیه څلور دي جنازې منځ کې تکبیرونه څلور دي د پیغمبر یاران څلور دي مقرب فرشتې څلور دي سمتونه موسمونه څلور دي مازدیګر مخکې زما بیان و مبارک ځای بیان وکړ هغې نه پس زما بیان شیخ قاسم سے تشریف فرماو ما بیا سلور وی یو کاکا پاسید وی دام وای چې ودونم سلور دی ما چلو مسنا ثلاثه و رباع ودونه جواب چې چارا کدی لا یوم نه کړی جواب چې ماشاءالله شکر دی الله دې ور دغه دو نور تم ور ټینکا بهرحال ودونه یریږي ما د شریعت مسله ودونه دی आवाज نه راخیږي مولانا صاحب زما چې سونه خیال دې ستاسو په دې کلي کې په خبرو باندې لاک ډاون دی دا لاک ډاون مې په لومبي ځل واورېده لاک ډاون صبر وکړئ هربل را روان دي هغې نه خبر یې ما ته دا خبره پرېږدې که نه پرېږدې ما نه پرېږدي دن نه کېږي ما خبرې دن نه څومره مزې وي روژه مې ماته کړه تراویح مې وکړې چا فروټ راوړه چا بوتلې راوړه یو ډونګا راغله ما جوړ بم مې راپسې راوړه ډونګا نه مې چې سر لر کړ لوګي ته وخته خوشبو شروع شوه اوس کې میوه کوپره پرته وه چې مې کته حلوا وه په جړام شم او په خندام شم ما ربا ډېر غیرتي ذات دی ملا پسې د حلوا جیل ته م راولېږله ډېر غیرتي ذات دی مړه حلواګانې پکې میلاوېږي ولې مې وارخطا کړې حلواګانې خو یا په جومات کې حلوا خوره یا په جیل کې خوره توجه جماعت کې هم پرېږده هلته خو څه پیسې نه لګي هلته هم پرېږده چې جیل کې پراته وي خو حکومت سره چې څومره موده جیل کې خوراک به راکوي دا په حکومت باندې لازم دي که نه قیدیان یې خپله تیاروي څوک یې ورکوي بهرحال ودونه تا واده کړي ودونه په نکاح کې حروف آسماني کتابونه مقرب فرشتې پهله فرصت کې تبلیغ کې میاشتې په نکاح کې څلور حروف دي چې د چا واده ته زړه کېږي لږه توجه غواړم ډبل توجه څه غواړم ټول وایي سبحان الله پوچت واز وایي سبحان الله چا چې سبحان الله وي دا کینې تا سبحان الله نو ویلي ګازره دې کوم کینا توجه شته
په نکاح کې حروف پہلا حرف نون دی نون کی اشارہ نان اور ډیره دلچسپ موضوع ده خو که تاسو توجه وکړه پہلا حرف نون دی نون کی اشارہ نان اور نفقی ته ده نو د ښځې نان نفقه په خاوند باندې واجب ده هغه سړی به نکاح کوي چې د ښځې نان نفقه پوره کولی شي هسې ټوپونه مه وه چې ما لم واده وکړه دوسرا حرف کاف دی کاف کی اشاره خو یو علما کف یادوي څه یادوي تاسو کوي خو په یو ځای راوړه مړه راکړه بس ما نه توجه 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 شته توجه زه به دنه په زورم غواړم او ښه په نره به م غواړم او د هغې وجه دا ده حاجي صاحب ستا ما ته توجه ده دوه ښځو والا ما ته متوجه شي یا الله شکر دی چې رڼا مې ولیده چمک مې ولیده پړک مې ولیده یا الله شکر توجه دا کفر نه دی که په ناتخوان چا پیسې وشي نیم مولا خطره ایمانو مړه نیم مولا یادوم حکیم نه یادوم ویښ کښېنه ګوره توجه زه غواړم ګورې ته به ترپل توجه کوې توجه دا بعضې مولیان به راپسې هله په ناتخوان یې پیسې وشي هلته ړوند وي چې په ډمانه یې ویشتې هلته ړوند وي په ډمانو چې پیسې ولي اوس ما له موضوع تاسو منځ شروع کوئ که نه صبر په ډمانو چې پیسې ولي چا دا ونه چې کفر وشه خو که په ناتخوان یا په مولا چا په او کفر کښېنه مړ د مولا بچیا ته چا مولا کړې مولیان صرف دیوبندیان دي بهرحال توجه په ډمانو چې پیسې ولي که نه په پټو سترګو په جوړاګانو شریعت اسلام یاد نه خو که سار امام صاحب نکاح تړي نو د واده د هلک پلار به واسکټ داسې کي د نکاح پیسې څومره دي دلته څومره د نکاح پیسې 500 د نکاح پیسې 500 دي لا حول ولا قوت په دې خو پیکچ هم نه کېږي هغه پیکچ هم په 599 دی په ټول واده کې په ډمانو اجراګانو پیسې ویشتي دې کرالي ویشتي سنو دا خو ګوره د ګپ شپ موضوع د کولو میدان کې ګپ شپ به لګو ټیک ده خو دیوبندیان یو عادت نه مجبوره یې عادتونه به کوو ټیک ده په ډمانو پیسې ونیسي یاد نه خو چې سار امام صاحب نکاح تړي د واده هلک به 500 روپۍ به پلار د واسکټ نه روباسي به چې استاد جي دا واخله خو په نکاح پیسې ښه نه وي ښه دنه اوس مفتی اعظم پاکستان جوړ شو په ډمانو چې دي شیندلې پوښتونه هغه ټایم خو یې دا نه وي چې ښه نه وي خو چې د مولا جیب ته ځي چوې چې د مولا جیب ته ځي درد شي مولا که په BMW کې وګرځېده مولا که په پیجارو کې وګرځېده مولا که ښه لباس واخیست چې د کم مسجد امام لباس کمزوری و جانماز یې زوړ و د مقتدي کپړې ښې وې مقتدي ته جانماز نه وی پروت و د دغه مقتدي امام پسې مونځ مکروه دی د دغه مقتدي امام پسې مونځ مکروه دی ستا مونځ د کراهیت نه ډک دی چې ته ځان ته خان ملک او بعضې خو جوماتونو کې ځان پسې انتقال کړي داسې مخصوص ځای یې اغوستی یو کاکا وره وختې به راتلل ته به ودرېدل یو مېلمه راغلی و دغه کاکا په ځای ناست و اوچتېږي را خلاصېږي اوچتېږي من خدایه د جمعې ورځ راولي چې زه مورچې ته وخېجم اوچتېږي را خلاصېږي اوچتېږي چې د جمعې ورځ راغله راکړه دا انقلابي رومال ته صبر کښېنه چې د جمعې ورځ راغله ما چې دا ما ته به ویل چې دا کم سړي ځان له ځایونه په جومات کې خاص کړي دي چا سره سټام شته چا سره انتقال شته ما دا تا پسې انتقال چې زما په ځای ودرېد ما ته دې سټام وښایه ته کوم ځای ولاړې خیره نه شریعت مسله خو دا ده چې امام فرض وکړي نو امام به په خپله مسله لږ به وخوځېږي څه به شي او کوي داسې که نه کوي ویښ کښېنه غوره بیا څه بل څه ونه کوي توجه دې لپاره کله یو ځای مونځ کوو په مسجد کې کله بل ځای کوو کله یو ځای کله بل ځای چې دا ټوله ځمکه در باندې ګواهي وکړي ځان پسې ځایونه خاص کوی ما او چې کم کاکا کم ماما وي مال نمبر راکې کني ما ورپسې پوزئ اول په شب قدر کې جمعات کې مولانا صاحب جمعې خطبې له د جمعې بیان مې کو اوس مې تقریر شروع کو نو د میلمنو خلک خیال ساتي چرته هغه ګاډی به خپل ترتیب برابر کړي ما له اواز راکوي ټایم پوره دی
ما سره څه وکړ خبر ما ته چې ټایم پوره دی ما پیل بدی وي ما موږ د غلام غوث هزاروي بچیو ما ته څنګه چې ټایم پوره دی ما په دې لوډ سپیکر کې ما چې ټایم دی پوره شي بیا به د جنازه کوم زه لاړم امام ما ته وایي مفتي صاحب الله د سره ډېر ښه وکړي خو دته دا زوړ عادت دی بس زر به ګړی ته ګورو ټایم پوره دی ما بیا وایي د هغې نه پسې بیا چېرته آواز نه دی کړی چې ټایم پوره دی توجه پہلا حرف نون دے دویم حرف کاف دی کاف کی اشارہ دا لب وعدہ کڑی کم دی وعدہ کڑی وعدہ دا چا دی مالا با وعدہ کڑی راولے دا چھ مس مردان راغلی بیا والا پا غیق کی ناس دی مالا وعدہ کڑی دلتا کی نوے راولے وعدہ کڑی دلتا راولے دا دمرا کسا دے ستا جوڑا کڑی نشتا درود شریف دوا کے اللہم صلی اللہ محمد دوا کوما بس کومے ولی شام ٹونگانی دوا نہ منے دسے خلق رو دوا نہ منے توجہ یو کسرہ پر چاراوز ہوئی دی دا سارا بحث کئی سکی میں بحثون مناظرو دا پر یوز مری پا پیخور کے پروت تکن ما زه چلو رای وس ما زمونږ هم د دیوبند بچی ما ته ګوره څه بحث کوي پهله به هغه سړی ګورې مولي صاحب چا سره بحث مناظره نه کوي پهله به یې تلي چې ستا علم د هغې علم برابر وي تا هم بخاري ویلي چې هغه هم بخاري ویلي کوالیفیکیشن لیاقت قابلیت اهلیت صلاحیت به ګورې راغی ما ته ته خپله ووایه تا سپیشلایزیشن کړی تخصص په القضا په الفقه دې کړي ده څه دې کړي ما ته وایي چې دلته یو کرسی ولا څه کېده دي تاسو دا کرسی ډېرې کلکې قدرتي کار دی کرسی چې چا ته میلو د بیا پرېښودو ته تیار نه دي نه دي تیار چې چا هم کرسی یو ځل لاندې کړي ړم شین شه پرېښودو ته تیار نه دي دا کرسی ستاسو شوي خو د پروګرامه پورې کور ته به یې نه وړې توجه څه خبره مې کوله وایي بحث کوو ما غته ستاسو کوالیفیکیشن ما ته چې ایجوکیټډ ما غم مکه ان شاء الله زم ګریجویټ یم ما سویل غواړي وی مړی امام پسې روان یا چا پسې څوک یادو مړ دی وی مړی امام پسې روان دي ما او ژوندي امامان نه منې دا دلته امامان شته که نشته دا چې موږ ورپسې لمونځ کوو دا مړي دي منو یا که نه منو وی مړی امام پسې روان یې ما څوک مړ دی وی امام اعظم امام ابو حنیفه مړ دی ما چا وی چې مړ دی ته پاسه یو کس ودرېږه چې ګازر یې کم چا وی چې مړ دی سنو امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د سالن کې خوراک کې روټۍ کې غوښه کې زخر ورکړی شو زخر د وجې موت واقع شو په زخرو سره چې مړ شي دا شهید دی او قرآن د شهید باره کې بل احیاء شهید ژوندی دی زمونږ امام صاحب ژوندی دی فبهت الذي كفر بیا چل نه ورته دیو جنا دویم حرف کاف دی په نکاح کې دویم حرف کاف کی اشاره کسوتن لباس کلاس کپڑی کالی څوک ته کالی وي څوک ته کپڑی وي څوک ته جامې وي دا جمعه په جمعه چې څوک بدلی دی وته جامې وي او دا خاري ورنی دوی ته کپڑے څوک چې معمولی کړه پکې وشه دی یې زر بدلی او څوک ته کالی وي دا کال په کال بدلی بهرحال کاف کی اشاره کسوتن لباس تدا او د ضرورت مطابق لباس د ښځې دا په خاوند واجب دی کوم لباس ما یو قید لګو ټول وایي کوم لباس کوم لباس توجه مستورات اوري زه شکر چې کله درته چې مال بل سوټ راوړه هغه دی چې یو قسم کپړو کې یو محفل مجلس ته لاړ شي که نه بیا دوباره هغه زنانه چې هلته هغه کپړو کې نه ځي وایي دا ښځې وایي چې جوړ د دې نورې جامې کپړې نشته دي هغه واده کې هم دا سوټه چولې و دې کې هم نو دا د شرم د وجې نه ځي د سیده طیبه طاهره عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په یوه جوړه جامو کې د اتیاو صحابیاتو جنکو واده شوی دی اتیاو ستا په پېښور کې سوټ میلاویږي په 1 لاکھ باندې د واده د شپې سوټ میلاویږي په څو په 2 لاکھ 3 لاکھ خچ صرف د واده شپې دپاره په کرې میلاویږي نو اندر شیر بازار کې په 60,000 روپۍ صرف یوې شپې دپاره په کرې میلاویږي په 60,000
تا ته وایي چې ماله بل سوټ راوړه هغه سوټ یې لیدلی هغې کې یې لیدلی ما مفتی سردار نه په توجه سره په توجه کې په توجه سره مفت فارموله واخله کله چې درته یې ماله بل سوټ راوړه سوټ خلکو لیدلی دی ته ورته وایې څنګه چې سوټ لیدلی داسې تم لیدلی समझने वाले समझते हैं वलाकिन तकबीह इशारा वल कमसल को तकन वलवड़ बहरहाल द्रेम हर्फ अलिफ दे द्रेम हर्फ अलिफ की इशारा उल पत्ता पनिका सरा उल पत राजी बोलो पनिका सरा बस मुख्तसर मुख्तसर वन तासुल खूब दर्जी ताजुद लो पासे सलोरम हर्फ काप दे सलोरम हर्फ हादा हा की इशारा हा हलवाम द खाना शुरू की हा की इशारा हलावत दा पनिका सरा हलावत राजी पनिका सरा लज्जत राजी पनिका सरा मजा राजी पनिका सरा खुंद राजी पनिका सरा सुरूर राजी पनिका सरा मजा राजी पनिका सरा लज्जत राजी कुरान अजीम शान पदरे मौकों की द सुकून तस्करा कड़ी दा पहला मौका दा मकाम अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब दा अल्लाह पर जिक्र की सुकून दी द्रेम नंबर दा शपच रा खरशी वजअल लैला सकनन पशप की सुकून दी द्रेम नंबर निकाह दे उकड़ा पनिका सरा यो सनाना नजदीश तातरा नजदीश रब ने कुरान में फरमाया ले तस्कुनु इलैहा ताकि इसके जरिए सुकून हासिल कर सको न द सुकून लार द निकाह लार दा पनिका सरा सुकून राजी पनिका सरा राहत राजी पनिका सरा मजा राजी पनिका सरा लज्जत राजी बया सिर्फ इशारा दर कोम द निकाह न अलावा कि चाबला लार इख्तियार कला आगे की मजा चपकेगा मकनी यो बला पतवा लोगों में निकाह ने चाबल लार इख्तियार करा समझने वाले समझते हैं भागे की मजा निकाह ने चाबल तरीका बाने खपल जान शहवत पूरा कहो भागे की मजा भागे की लज्जत भागे के ख्वांद सो खरूब शू निकाह उशवा यो इस्लामी तालीमात थी और यो अंग्रेजी तालीमात थी समझ एजुकेटेड हजरत वारम इस्लाम हुई लव आफ्टर मैरिज बुनियाद